دې سایټ ته چې کوم تاسو دا تصویر وینئ دا خو به ډېرو ملګرو لیدلی وي. نو بعضې ملګري چې دی هغه دا فکر کوي چې دې کې کوم شیان دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او هغې ته یې چې دی منسوبوي. نو بیا بعضې نادان ملګري چې دی نو هغه ډېر په شوق او ذوق سره چې دی دا شعر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت د وجې، او دې خو تحقیق نه دی کړی چې آیا دا شیونه رښتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي که نه دي، خو بس هغه خبره ده وایي چې سپي د نه غوږ ویوړو نو بیا چې دی سپي پسې منډې وهي او غوږ ته نه ګوري چې زما غوږ شته که نشته دی، اول باید په غوږ باندې لاس ووهئ چې غوږ مې شته نو بیا منډې وهه. نو بعضې ملګري هغه داسې دي چې هغه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې د وجې نه دا شیونه بیا شعر کوي او لا ډېر خوب کې دا ولیکي چې ته به بې ایمانه یې که لایک دې ورنه که یا که شعر دې نه که ته به مسلمان نه یې. نو دا ټول شیونه چې دی دا ځینې خو پوهېږي هغه صرف د لایک او د شعر دپاره کوي، یو زوړ شی او یو زنګ شوی شی هغه چې دی رسول الله وسلم ته منسوبوي یا صحابه کرامو ته یې منسوبوي او د هغې ثبوت چې دی نه پیش کوي. او زموږ ملګري چې دی هغه هم ته د ثبوت تپوس نه کوي چې ثبوت یې څه شی دی چې دا ته وایې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څپلۍ دي یا دا دي یا چپن ده یا بل شی ده یا بل شی ده. نو موږ چې دی په هغه شیونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې د وجې نه فالو کوو او هغه خوښو چې هغه هیڅ ثبوت نه لري، او کوم شیونه چې ثابت دي کوم سنت کومې طریقې چې د رسول الله ثابتې دي هغه چې دی هغه بیا موږ نه کوو. دا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې معیار دی. نو په کار خو دا ده چې د رسول الله وسلم طریقې هغه په خپل ژوند کې عملي کړو او کوم شیونه چې هغې ته منسوبېږي او ثبوت یې نه نو هغې نه چې دی ځان وساتو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.